په روژه کې موږ ته د عبرت درسونه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لکه څرنګه چې روژه په ګڼو فایدو باندې مشتمله وه، همدغه رنګې یو د بهترینو فایدو د روژې نه دا دی چې په دې کې موږ ته د عبرت نه ډک ډک درسونه پراته دي، او روژه موږ ته د قسم قسم خیرونو تربیت راکوي. روژه زموږ دپاره یو تعلیمي مدرسه ده چې مونږ پکې ښایسته عبادتونه زده کو، او بیا پکې هغه عبادتونه او هغه اخلاق عملی کو. د همدې اسرارو په بنیاد روژه مشروع کړی شوې ده. که اجمالي طور سره فکر وکړو نو همدا فیصله کولی شو چې روژه کې مونږ ته د هر خیر د کولو تربیت او د هر شر نه د پرهیز کولو تربیت راکولی شي. لکن یو څو درسونه به د نمونې په شکل ذکر کو. اول صفت اخلاص دی. په روژه کې مونږ ته د اخلاص تعلیم او تربیت راکولی شي، ځکه روژه داسې یو پټ عبادت دی چې د بنده او د الله تر مابین راز دی. هیڅوک ورباندې نه خبرېږي، ځکه یو بنده کې که اخلاص نه وي نو پټ به خوراک او څښاک کوي او ځان ته به روژه وایي، هیڅوک په ده نه خبرېږي. لکن انسان چې د خلکو په مخ او یوازې وخت کې د هغه څه نه پرهیز کوي چې الله ترې منع کړی، دا دلیل دی چې دا عبادت په مکمل اخلاص بنا دی او د هیڅ چا د وجې نه دی، صرف د الله د رضا د وجې نه دی. په روژه کې همدې صفت ته په ډېرو احادیثو کې اشاره ده، لکه څنګه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې رب العالمین فرمایي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. صحیح البخاری و صحیح مسلم روایت دی چې الله رب العالمین فرمایي د بنی آدم هر عمل د بنی آدم د پاره دی سوا د روژې نه، ځکه روژه چې دی هغه زما عبادت دی او زه د هغې بدله ورکوم. ټول عبادتونه د الله دي، خو د روژې نسبت چې ځان ته کړی دی، دې کې مقصد دا دی چې صرف زما او د الله صرف د بنده او د الله تر مابین راز دی، او په دې کې موږ ته د اخلاص درس راکولی شي. اخلاص تعریف اهل علم داسې کوي: هو القصد بالعبادة الى ان يعبد المعبود لها وحده. هغه دې ته وایي چې ته د عبادت قصد وکړې او دا عبادت صرف خپل معبود دپاره وکړې بس. اخلاص د عمل د قبلېدلو شرط دی، ځکه چې عبادت کې اخلاص نه وي هغه نه قبلېږي. حدیث امام نسائی په صحیح سند باندې نقل کړی چې یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی، ورته ویې چې یا رسول الله یو سړی جهاد کوي او هم د آخرت د اجر اراده لري او هم د خپل شهرت د خپل نوم اراده لري، نو د دې څه اجر شته؟ د الله نبي ورته وفرمایل چې نه، د ده هیڅ اجر نشته. د دې صحابي دا خیال شو چې دا سوال ما صحیح طریقې سره ونه کړ، د الله رسول مې صحیح پوه نه کړ، بیا یې پوښتنه وکړه، هغه بیا ویل اجر نشته. بیا یې وفرمایل ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله نه قبلې د عمل نه مګر هغه عمل چې هغه خالص وي او د الله مخ په اراده شوی.
په ټولو اعمالو کې دا معتبر دی ځکه خو د الله نبی فرمایي انما الاعمال بالنیه د عملونو دارومدار په نیت باندې دی او هر انسان ته د خپل نیت بدله ورکولی شي د چا هجرت چې الله او رسول د پاره نو د هغه هجرت الله او رسول ته مقبول دی او د چا چې هجرت د دنیا د پاره وي چې دنیا حاصله کړي یا یو بیبي په نکاح کې نو د هغه هجرت هغه څه د پاره دی چې د څه د پاره یې کړی اخلاص داسې یو بهترین صفت دی چې په دې وجه باندې د الله نصرتونه راځي لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم الله چې د دې امت نصرت کوي نو د دې ضعیفانو په وجه کې ځکه د هغې د دعاګانو د هغې د منځونو د هغې د اخلاص په نتیجه کې اخلاص انسان ته چې د کامیابی په ور برخه کوي څنګه چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي قد افلح من اخلص الله قلبه للإيمان من اخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانا صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة اغه انسان کامیاب دی من اخلص الله قلبه للإيمان وجعل قلبه سليما ولسانه صادقا ونفسه مطمئنة وخليقته مستقيمة چې الله رب العالمین د چا زړه ایمان ته خالص کې داغه زړه سالم کې داغه جبه رښتینګویه کې د هغه نفس په ایمان مطمئن کې د هغه اخلاق برابر کی او د هغه غوږونه د حق د پاره اوریدونکي او سترګې حق ته کتونکي